الشیطان له شر له فتنې نه له فساد نه ته بچ دنیا او د آخرت ټول خیر په دې کې راغلی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله اسانه دعا ده رسوله الكريم اما بعد یو مومن مسلمان دا عقیده ده چې دې کائنات کې هر څه چې کیږي دا دی الله رب العزت پر رضا دی الله په مرضی کیږي کائنات دی ذره ذره اختیار او تصرف دی واک او اختیار او اقتدار دا صرف دی الله رب العزت په لاس کې ده انسان ته څومره ګټه حاصلېږي تاوان رسیږي غم د خوشي ده ښه حال ده بد حال ده دا ټول دی الله رب العزت فیصلې دي د هغه قضا ده د هغه قدر ده کله چې د یو مؤمن په زړه کې دغه یقین راسخه شي او دغه یقین د هغه زړه ته کوز شي بیا دی د ژوند په هره معامله کې خپل بروسه خپل توکل خپل اعتماد هغه صرف یو الله باندې ساتي توکل او بروسه دا په عظیم عباداتو کې ده توکل او بروسه دی الله په ذات ساتل دا د دنیا مشکلات د دنیا غمونه د دنیا پریشانیانی د ختمولو یو بنیادی ذریعه ده اسلحه ده چې کله د مسلمان ایمان یقین دیغه بروسه اعتماد توکل په یو الله باندې شي دیغه لپاره بیا ژوند تیرېدل ژوند تیرول دا آسانه شي توکل چشته ویلل کیږي توکل ویلل کیږي د خپل عاجزي اظهار کول او په بل ذات باندې اعتماد کول بنده عاجزه ده انسان عاجزه ده الله رب العزت لعجز نه پاک ده نو د عاجز بنده خپل ځان په هر معاملې کې خدای تعالی ته سپارل دته توکل ویلل کیږي لکه موږ چې وایو مرده بدست زنده دا د انسان زړه خدای تعالی ته داسې وسپارل سي داسې الله ته حواله کی دنیا په هر معاملې کې د الله رب العزت ته ځان داسې حواله کی لکه مړی چې ژوندو ته حواله بیا چې کله د انسان دغه توکل دا قوي سي مضبوطه سي نو بیا د انسان کار چي بیا انسان په دنیا کې دا وړي چې دست بکار دل بیار نو توکل ځان خدای تعالی ته سپارل خو د دوه شیانو بل دې سره نور ګډول ضروری ځان الله ته سپارل خو الله دا دنیا دارالاسباب پیدا کړي اسباب به واری اختیارې یواری به اسباب اختیارې او د اسباب اختیارولو نه بعد یقین به دې ساتي چې په دې اسبابو کې اثر اچول لدې اسبابونه نتیجه پیدا کول دا بالا کوي دې ته توکل وایي بغیر د اسبابونه که یو سړی په الله توکل کوي دا توکل نه ده دا تعطل ده شریعت له دې نه منع کوي مکمل په اسبابو باندې بروسه کول دام تعطل ده دام توکل نه ده توکل بروس اسباب اختیارول ځکه چې دنیا دارالاسباب ده اسباب اختیارول بروسه او اعتماد په الله کول مریض شو ډاکټر ته ورکلل هسپتال ته ورکلل دوايي استعمالول دا سبب ده لدې دوايي نه شفا پیدا کېدل یقین به دا ساتي چې هسپتال ډاکټر دا شفا نه راکوي شفا به الله راکوي ډاکټر تکللم ضروری ده دوايي استعمالولم ضروری ده روزي لپاره د کاروبار لپاره مزدوري کول مهنت کول دکانداری کول تجارت کول دا یو سبب ده دې الله حکم کړی ده سبب به اختیارې
خو یقین به په دکان نه ساتي، یقین به په کاروبار نه ساتي، یقین به د دنیا په اسبابو نه ساتي، یقین به د الله په ذات باندې. دغسې د ژوند هره مسله یو مشکل راغه، له دې مشکل نه د وتو په دنیا کې چې څومره اسباب دي، جایز اسباب دي الله روا کړي، دا به اختیاروي، بیا به په الله باندې توکل کوي. که اسباب له منځه لرې سي، دا بیا د سستو خلکو کار ده، دا د شریعت د منشا، د شریعت د مزاج خلاف کار ده، ناروا کار ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ورته راغی، ترمذي حدیث ده، مشهور حدیث ده، یو عربي ورته راغی، بدو ورته راغی، و یا رسول الله اعقلها، وشه په لاس کې وه، د وشې رسۍ په لاس کې وه، وایي زه دا وتړم او بیا توکل وکم، که اطلقها و اتوکل، که زه خلاصه پرېږدم په الله وسپارم او بیا توکل وکم. نبی علیه السلام وفرمایل اعقلها وتوکل، رسۍ وتړه، د وشه وتړه، بیا په الله باندې توکل وکړه، بیا په الله باندې بروسه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام د احد غزا ته ووته، نبی علیه الصلاة والسلام د فتح مکه ته راغه. علماو لیکلی دي، سیر لیکلی دي، نبی علیه الصلاة والسلام دوه زراوي دغه د تورې او د جنگ لپاره چې کوم لباس د جنگي لباس د الله رسول دوه اچولي، دوه کمیسونه دي وسپلي د ځان د حفاظت لپاره. په سر باندې چې کوم جنگي د وسپلي خولۍ ده، توره اثر نه پې کوي، د الله رسول دا هم په سر کړې وله. امام المتوکلین ده، د توکل تعلیم امت ته نبی علیه السلام ورکړی، خو نبی علیه السلام خپله اسباب اختیار کړه، بیا یې توکل وکړو. د هجرت لپاره وتی، په شپه کې ووت، په خپل ځای علي سملو رضی الله تعالی په یغو لارو ووته چې کومې عامې لارې نه دي، په غار کې پټ شو، 3 ورځې روپوشي وه. دا ټول اسبابو د الله رسول اختیار کو، امت ته تعلیم ورکړه، اسباب به اختیاروي، بیا به په الله رب العزت باندې توکل کوي. نو د توکل چې کله په شرعي طریقې باندې توکل اختیار سي، نو د دنیا د مسلمانانو د نن سبا چې کومه غټه پریشانی ده، غټه پریشانی د مسلمانانو دا ده، له لوږې ډارېږي، غټه پریشانی، یعنی سبا به څه کېږي، د مستقبل خوف ده. اگر چې د 200 کالو 200 کالو پیسې موږ جمع کړي دي، خو بیا هم ډارېږو، له لوږې ډارېږو. یعنی هغه په خولو باندې موږ وایو توکل او ایمان هم ده، خو هغه کومه بروسه پکار ده، یقین پکار ده، هغه نشته. ترمذي حدیث ده، خبره مې دا درته وکړه، توکل په دنیا کې ګټه دا ده، له توکل سره الله د رزق وعده کړی ده، توکل او روزي سره تړلی دي. ترمذي حدیث د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دی الله رسول فرمایي لو کنتم توکلون علی الله حق توکلی، لکه څرنګه چې د توکل حق ده، په یغه طریقه تاسو په الله باندې توکل وکړئ، نو نبی علیه السلام فرمایل لرزقکم کما یرزق الطیر، الله به تاسو ته داسې روزي درکړي لکه څرنګه الله چې مرغانو ته روزي ورکوي. مرغانو ته روزي څرنګه ورکوي؟ مرغانو ته روزي داسې ورکوي چې دوی سحر له خپلو ځالو ووځي، خالي نه سي، وتروح بطانا، چې کله المشام واپس راځي، خپله د دوی نسونه هم ماړه سوي او د خپلو بچو د روزي او د رزق هم دوی انتظام کړی. اوس په دې کې ګورئ ځینې جاهله خلک هغه وایي بس په الله مې توکل کړی، کار مار نه کم. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. یوه ډله خو هغه ده چې هغو د دین سمج، دین چې کوم سمج ده هغه یې نه ده حاصله کړی، او دوی وایي بس موږ د دین کار کوو، کاروبار دکانداري، بس الله باندې توکل ده. دا غلطه خبره ده. د الله رسول مثال د مرغانو ورکړی،
مرغانم لخپل ځالې وځي، حرکت کوي، څو کیلومتره سفر کوي. الله د مرغانو توکل دا نه ده چې مرغان په خپلو ځالو کې دي الله روزي هلته ورکوي، نه، مرغان به هم حرکت کوي، دی حرکت وکړي الله بیا دوی ته روزي ورکوي. نو یو سوچ چې دا بعضو دینداره طبقه کې ده چې موږ په الله توکل ده، موږ کارمار نه کوو، کاروبار نه کوو، الله به هم ساتي، الله دې روزي وعده کړې ده. دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. او ځینې هغه چې نه د دین دی نه د دنیا دی، لکه دا نن سبا کوم نسل ده، بوتل چې موږ ورته وایو، روابزه وایو، زمزم وایو، پیپسي وایو، هغه کې چایي چې کله خالی هغه ته بوتل وایي. نه د دین دی نه د دنیا دی نه د کور دی، دی یو شم نه دی، په دې ځکه باندې بوج دی، د الله په دې ځکه بوج دی. الله او رسول ته تر ټولو مبغوزه خلق دادي چې دې هېڅ کار نه وي، کام کې نکاج کې دشمن اناج کې دومره غټ غټ سټونه دي، او سپین ږیری پلار ده او د کور مسیران دي هغه په کار اخته دي او دوی دغسې ګرځي. نو دا دی توکل، دا مطلب نه ده. توکل مطلب دا ده چې یو وارې به اسباب اختیارې. حضرت مریم بې خاونده بې واده بلار به سوه، حمل یې سو. چې کله د حمل د وضع وخت راغه، چې کله بچی پیدا کېده، الله رب العزت څه ورته وفرمایه؟ وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیه. دغه د کجورو ونه ده، دا وشوروه، تا ته به تازه تازه کجوري تا د خوراک لپاره الله درکوي. اوس مریم ښځه ذات ده، بیا په اولاد ده، اولاد باندې ښځه کمزوري سي، یو 5 نفر هم کجوري ونه نشي شورولی، بیا چې وشوروي کجوري له هغه نه راتویږي. الله مریم ته وایي چې کجوره وشوروه، دا ونه وشوروه، تعلیم دا ورکوي. الله دا کوی شوی چې حکم یې کړی وای خپله دا له کجوري نه ونې خپله دا کجوره ورته راتویېدله. تعلیم دا ده چې سبب به اختیارې، کمزوری سبب ولې نه لکه مریم چې اختیار کا حرکت ورکول. 20 کاله نه زیات حضرت ایوب علیه السلام بیماری کې تیر کړ، چې کله د شفا وخت راغه د الله امر فیصله راغله، الله څه ورته وفرمایل؟ ارکض برجلک، خپله پښه پنځکه ووایه، هذا مختصل بارد و شراب، له هغه نه به اوبه راوځي، چینه به راوځي. نو الله ولې امر ورته وکړو؟ الله به مځکې ته ویلي وو چینه به راوتلې وه، نه، ده دا پښې ته حرکت ورکول دا سبب اختیارول ده. نو سبب اختیارول او بیا په الله باندې توکل کول، یقین کول، دې دا درجه ده په دنیا کې د دې ګټه دا ده الله له دې سره روزي تړلې ده. لکه څرنګه چې حدیث تیر شو، الله به تاسو ته داسې روزي درکوي، داسې به روزي درکوي لکه مرغانو ته چې ورکوي. نو د موږ یقین نسته، دا حدیث خو موږ اورو، دا عقیده د موږ ده، خو د موږ ایمان او یقین او بروسه دا په دکان ده. دا حکومت بدل شو، دا حکومت راغه، حالات داسې شو، کاروبار به داسې شي، هغه به داسې شي. دا ټول بروسه په اسبابو باندې شو. په دنیا کې تر ټولو اسانه کار پیسه ګټل ده، تر ټولو اسانه کار. یو سړی خپل بدن ته صرف حرکت ورکړي، په دې هم پیسه ګټل کېږي، تر ټولو اسانه کار دی دنیا. او الله رب العزت چې څومره لوی دشمن ده، هغه ته الله ته هومره زیاته دنیا ورکړې. نو د دنیا ګټه دا ده الله روزي ورکوي، رزق ورکوي، پاک رزق ورکوي، حلال رزق ورکوي، په اسانه ورکوي، د اطمینان ژوند ورکوي. او په آخرت کې شاید مسلم شریف حدیث ده، نبی علیه السلام وفرمایل يدخل من امتي 70,000 او یا زره د ما د امت خلق بغیر د حساب کتاب، بغیر د پښتنې به دا جنت ته داخلېږي. الله به هغو ته جنت ورکوي. د هغو کار به څه یو صفت دی، الله رسول دا وفرمایل وعلى ربهم يتوکلون، دوی به په خپل رب باندې بروسه کوي. دوی توکل اعتماد دا به د رب په ذات باندې. او په 28مه سپاره کې الله څه فرمایي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب لداسي جبا الله يغت روزي ورکي چې د ګمان بم نه د په خیال کې بم نه او بیا الله فرمای ومن يتوکل على الله فهو حسبه کوم سړی چې توکل په الله باندې وکي الله دې یغه لپاره کافي ده الله یغه لپاره کفایت کوي او په څلورویشتمه سپاره کې الله فرمای الیس الله بکاف عبده یو بنده په الله توکل کوي الله فرمای الله دې خپل بنده لپاره نه ده کافي نو توکل سوال کول توکل په خپل ځل کې پیدا کول دې کوشش وکړ اخري حدیث درته وایم زین کې الله راواچو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ترمذی حدیث ده چې کله سړی له کور راوځي نو نبی علیہ السلام مسلمانانو ته سنت طریقه څه شول چې له کور راوځي دا دعا به وي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله په دې کې د توکل تعلیم ده چې کله یو مسلمان بنده له کور راوځي دا دعا ووایي نو دی الله له طرفه درې خبرې ورته کیږي درې خبرې چې کفیته یو خبره دا ورته کیږي هدیته په هدایت وي څه خلار بځي ادي ګټي کومه لار ده الله دې هغه ته برابري ادي نیکی چې کومه لار ده الله به دې هغه ته برابري او دوم کفیته اته دې مسائل لپاره الله کافي ده او درېمه خبره هغه ته دی الله رب له طرفه دا کیږي وقیته الشیطان لشر لفتنه نه لفساد نه تبچ الدنيا و آخرت طول خير بدي كرام بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أسانا دعاء سنت دي نبي عليه السلام امت تعلیم کړی دا درې جملې دي دې اهتمام پکار الله دې مشغول تا صحیح توکل نصیب